ولې افغان دولت د پکتیکا خلکو سره ژمنې کوي؟ ولې نه عملي کوي؟ علت یې څه ده؟ ولې دوکه ورکوي؟ آیا موږ افغانان نه یو؟ آیا په دې وطن کې مو حق نشته؟ د پکتیکا ماشومان هلته اوس څه کوي او ځان ولې ورته بې غیرته ښکاري؟ راځئ دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ چې سبا دا کار له تاسو سره ونه شي. په سلامونو مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شروع کېدو نه مخکې دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ چې ټول حقایق د ویډیو په اخر کې دي. د پکتیکا برمل اوسېدونکي وایي د ښوونځیو نشتون له امله مو اولادونه د کرښې پورې غاړې ته ځي. د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ اوسېدونکي وایي سره له دې چې په وار وارې د حکومت له لوري په دغه ولسوالۍ کې د ښوونځیو جوړولو ژمنې ترلاسه کړي دي، خو لا هم د ښوونځیو نشتوالي له امله خپل ماشومان د زده کړو لپاره د کرښې پورې غاړې ته ځي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي دی په هیڅ صورت غیرت نه مني چې ماشومان یې د پاکستان تر بیرغ لاندې زده کړې وکړي، خو د مجبورۍ له امله یې ورلیږي. دوی زیاته کړې په وار وارې حکومت ورته د ښوونځیو د جوړولو ژمنې ورکړې دي، خو لا هم په دې برخه کې عملي اقدامات نه دي شوي. دوی وایي که په سیمه کې حکومت ورته ښوونځي جوړ کړي، ماشومان به یې د دې ته نه اړ کېږي چې په ستونزه کې له پولې هغې خواته په زده کړو پسې ولاړ شي. په ما مو دا حق ده چې دغه غږ له تاسو ورسوم. اوس تاسو خپل حق ادا کړئ چې دا غږ تر نورو ورسوئ. خدای نخواسته سبا په تاسو داسې کړنه ترسره نه شوي. له دولته خپل حق وغواړئ، هېڅ وخت خپل حق مه ورپرېږدئ. راځئ دغه غږ راسره بدرګه کړئ سبا ورځ چې ستاسو ماشومانو سره هم داسې ونه شي. که ویډیو مو خوښه شوې نو راسره لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.